السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د فلوټ سویچ په رابطه باندې ده چې تاسو څنګه کولی شئ په خپلو کورونو کې خپلو برقي واټر پمپونو ته فلوټ سویچ ولګوئ او په اتومات ډول باندې خپلې د اوبو ټینکۍ پل کړئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم سره د کنیکشن وایرنګ او ډایګرامه. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخیره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ او د دې ویډیو کلیپ د لیدو څخه وروسته تاسې وکولی شئ په عملي توګه خپل هر قسم برقي واټر پمپو ته او یا داسې نور برقي ایسي لوډونو ته چې تاسې وغواړئ په اتومات ډول باندې دا اف او آن کړئ. نو د فلوټ سویچ د نصب کولو په واسطه باندې تاسې کولی شئ خپل هر قسم برقي وسایل په اتومات ډول باندې اف او آن کړئ. نو راځو واټر پمپ ته چې موږ په څه ډول باندې کولی شو دې ته فلوټ سویچ نصب او کنیکشن کو. نو دوستانو په دې صورت کې موږ ضرورت لرو یو عدد فلوټ سویچ ته، یو عدد میګنټ کنډکټر یعنی سټارټر ته، یو عدد ام سی بی بریکر ته چې دا 2 پوله ولري، یو عدد د اوبو واټر پمپ ته یعنی اے سی موټر ته چې دا په 220 پاور سپلای باندې کار او فعالیت اجرا کوي. اول راځو د دې د پاور وایرنګ او کنیکشن طریقې ته. نو اول ام سی بی بریکر ته فاز او نیوټرل 220 اے سی ولټ پاور سپلای کوو او د ام سی بی بریکر نه کنډکټر ته پاور سپلای کوو او د کنډکټر نه پاور دوستانو سنگل فیز موټر یا واټر پمپ ته دې ته پاور سپلای کوو. نو دوستانو په دې سره پاور وایرنګ دا کمپلیټ شو. د دې نه وروسته راځو کنټرول وایرنګ ته. د کنډکټر د انپوټ نیوټرل ویر څخه یو ویر د کنډکټر د ریلی ویر ته نصب او کنیکشن کوو. د دې نه وروسته دوستانو د فلوټ سویچ څخه 3 ویرونه بهر ته راوتلي دي. نو دوستانو دا د سیریز بورډ په واسطه باندې چیک او ټیسټ کوو کوم 2 ویرونه چې په خپلو کې شارټ دي کلوز دي. د همدغه 2 ویرونو څخه استفاده کوو چې په دې کې یو کامن دی او یو دوستانو د دې سره کلوز دی یعنی شارټ دی. نو په دې صورت کې دوستانو کله چې موږ دا ټیسټ کړو چیک هم کړو هم ګتل چې دا 2 ویرونه په خپلو کې شارټ دي، نو په دې کې یو کامن دی. نو فاز ویر دوستانو چې کوم کنډکټر ته راغلی دی انپوټ ویر د هغې څخه یو فاز ویر اخلو او د دې د کامن سره یو ځای کوو او هغه دویم ویر چې د دې سره کلوز او شارټ دی هغه دوستانو ډایرک د کنډکټر د اتومات ریلی دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کوو او هغه ویر چې دریم پاتې دی دوستانو د دغه څخه ربل ټیپ تاوو او دغه پریدو. نو کله چې دې ته موږ ام سی بی بریکر آن کوو او دې ته پاور ورکوو او ټینکۍ دوستانو خالی وي نو په اتومات ډول باندې موټر چې دی دوستانو دا سټارټیږي تر دې پورې چې کله ټینکۍ پول شي د اوبو څخه نو دا په اتومات ډول باندې بندیږي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې تاسې څنګه کولی شئ په خپلو کورونو کې واټر پمپونو ته فلوټ سویچ نصب کوي او په اتومات ډول باندې دا اف او آن کوي. نو دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د خپلو ملګرو سره لایک او شیر کړئ ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.